همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید. د کابل نننی سهار هم خونړی و. نن یې لمنه د یوې مینه خپرونکې پښتنې په وینو سره شوه. مینه منګل د څلورو نورو خویندو بې وروره خور نن شنبه سهار 7 بجې او 0 دقیقې د اتمې ناحیې کارتیناو په سیمه کې نامعلومو کسانو په ډزو وژله. مینه منګل د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون مشاوره وه او له هغه وړاندې یې په شمشاد، طلول، لمر او اریانوس کې د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه پر پښتنو ولاړه مېرمن وه او تل یې په فرهنګي کمیسیون او رسنیو کې د پښتنو لپاره مبارزه منی ستونزې نور ونه و ستونزې به لږ کورنۍ ستونزه وه؟ کورنۍ نه سرخیل خورې وه د خو معاملې سره لږ هغه وه محکمې پر خبر رسېدلی وه چې دوی لږ جنجالي شوله کړې وه. پولیس د هغې د وژل کېدو د لامل په هکله وایي د مینې منګل په وژلو کې د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی میړه تورن دی. پولیس ګمان کوي چې مینه به یې پخواني خاوند وژلی وي. د کابل امنیتي قومندان سید محمد روشندل رسنیو ته ویلي د مینې او د دې د پخواني خاوند چې اوس سره بیل شوي وو ترمنځ جنجالونه وه. پخواني خاوند یې هغه تهدید کړې وه. روشندل وایي د مینې پلار هم په مستقیمه توګه د دې مېرمنې پر پخواني خاوند د قتل ادعا کړې او پولیس په لټه بوخت دي. د مینې پلار وایي چې لور یې د دې د پخواني خاوند لخوا په مرګ تهدید شوې وه. پولیس وايي تورن تښتېدلی او پولیس یې لټون کوي. د مینې منګل ماما زمري رسنیو ته ویلي هغې 2 کاله مخکې واده وکړ خو زیاتوي چې خورزه یې په دې واده کې خوشحاله نه وه او بالاخره له خپل خاونده بېله شوه. مینې منګل 7 ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وه یو افغاني دلخور راته احوال پرېښی چې ژوند ته دې خطر ده. ما ورته احوال پرېښود چې زه مې وطن سره مینه لرم. ما ته مې جنتي سرتېري ګران دي او تر ټولو لویه خبره دا ده چې الله جل جلاله د هر ژوندي او مړو کایناتو ساتونکی او نابود کوونکی دی. نو زه د دې وطن رښتیني خلک چې دومره ساتونکي ولرو ته هېڅ هم نشي کولی. الله جل جلاله غیرتي خلک کله هم په نامردو نه وژني. مرګ دې په نامرده او بې غیرته نارینه وشي چې ښځه په مرګ ویروي. دا دلخواره ځانونه پېژني. که بل ځل احوال راکړ بیا به یې تاسو ته معرفي کړم. خو داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه د کابل ښار په منځ کې د دوی د یوې ملاتړې او یوې مینې په خوندیتوب کې ناکام شول. جلۍ چې تېره شوه بیا هغه 2 موټرسایکل والا راغلل مخې ته یې ودرېدو د قصابۍ دوکان مخې ته یې ذاتي 4 ډزې هوایي وکړي او یو 2 ډزه یې دا وویشتله. نو زه په هماغې صحنې کې ورغلم د روجایي مې دل لوڅه وه شاخواته هغه چپنې یې خواته اوښتې وه نو هغه ما په واچوله روجایي بیا خلک. قماندانی امنی کابل میگوید تلاش ها برای بازداشت شوهر قبلی مینه آغاز شده. پدر خانم منگل ادعا دارند بالای کسی که ما روی ازی تحقیق میکنیم و این موضوع را از تمام جوانبش بررسی خواد کردیم و جزئیاتی که به دسترس ما قرار بگیره با رسانه‌های عزیز و مردم عزیز شریک خواد کردیم. د هغې په ترور کېدو پښتانه خفه دي او ځینې خلکو پر پولیسو توندې نیوکې کړې او ویلي چې دوی د جنایي پیښو په مخنیوي او په خاص ډول د مطرحو او مشهورو څېرو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د ترور پیښې زیاتې شوې په رڼا ورځ ترور کېږي او عاملین تښتي. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید.